وقالت اليهود او يهوديان ليست النصارى چې ندي نصارى عیسایان على شيء فسلارا. وقالت النصارى او نصارى ليست اليهود چې ندي يهوديان على شيء فسلارا وهم يتلون الكتاب هغوی ټول کتاب. كذلك دغشان قال الذين وای هغه خلق لا يعلمون چې علم نلري مثل قولهم فشان د خبرې د هغوی. فالله يحكم پس الله فیصله وکړه بینهم د دوی په منځ کې یوم القیامت په ورځ د قیامت فیما کانوا فیه یختلفون په کومه خبره کې چې هغوی اختلاف کولو. ومن ازلم څوک دی زیات ظالم ممن منع د هغه چانه چې منې کړي دي مساجد الله د الله تعالی د جوماتونو نه ان یذکر فی اسمه چې ذکر کړی شي په هغې کې د هغه د نوم وسعوا کوشش وکړو فی خرابها د هغې په ورانولو کې اولئک ما کان لهم دا داسې خلق دي د حق نه دی ان يدخلوها چې داخل شي په جوماتونو کې الا خائفین مگر ویرونکي. لهم فی الدنیا دا غوی د پاره په دنیا کې خزي ولهم رسوایی دا او دا غوی د پاره فی الآخرت په آخرت کې عذاب دی عظیم ډیر لوی. ولله المشرق وهم الله لرا مشرق دے والمغرب او مغرب فعینما تولوا فسحر طرف تا چې مخ وګرځول فسما فسح غزه کې دے وجه الله مخدع الله ان الله واسع علیم بشک الله خاوند فراخی او دانا دے. وقالوا اتخذ الله ولدا اغوی وای چې جوړ کړی د الله تعالی لره زوی سبحانه هغه خو پاک دی پاکی د هغه لره. بل له ما فی السماوات د هغې دی چې کوم چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي کل له ټول هغه قانتون فرمانبردار دي. بدیع السماوات پیدا کونکي د اسمانونو والارض او د ځمکې دی. واذا قضا امرا هر کله چې هغه اراده وکړه د یو کار فانما یقول له کن فیکون نو بشک وایي هغه ته چې شان هغه شي. وقال الذين او وایي هغه خلق لا يعلمون کوم چې نه پوهېږي لولا یکلمنا الله چې ولې خبرې نه کوي مونږ سره الله پاک او تعتینا یا ولې نه راځي مونږ ته یا سنخام. کذالک دغشان قال اویل الذین من قبلهم هغه خلق چې دوی نه وړاندې وو مثل قولهم په شان د دوی د ویلو تشابهت قلوبهم یو شان دي د هغوی زړونه قد بینا الآیات بشک بیان کړی مونږ د هغه نښې لقوم یوقنون د پاره د هغه قوم چې یقین کوي. انا ارسلناک بالحق بشک مونږ رالېږلې تا په رښتوني دین سره بشیرا زیری ورکوونکی ونذیرا ولا تسألو او ویرونکې او تپوس به نشي کولی لتانا ان اصحاب الجحیم د دوزخیانو په حلقه. ولن ترضى او هیڅ کله به راضي نشي انک الیهود لتانا یهودیان ولن نصارى او نه نصارى حتی تر دې تتبع چې ته پیروي ونه کړې ملتهم د هغوی د دین. قل اوه پیغمبره ان هدى الله بشک هدایت هم د الله هو الهدى اصل هدایت دی.
ولعن اتبعت او کچری پیروي وکړه تا احواهم دا غوی د ارزوګانو بعد الذي پس د اغینا جاءك من العلم چراغ تا تا علم مالکا نبیوی تا دا پارا من الله من ولی ولا نصير دا اللہ سره سوک دوست او نه سوک مددگار الذين هغه خلق آتیناهم الکتاب هغه خلق چاته چې ورکړو مونږ کتاب یتلونه چې هغوی تلاوت کوي حق تلاوتي چې د حق تلاوت د سره اولئک هم دغه خلق یؤمنون ایمان راوړي وي به پاغي باندې ومن یکفر به او څوک چې د هغې نه انکار کوي فاولئک هم الخاسرون پس هغه خلق دي زیانکاران یا بنی اسرائیل اذکروا اے بنی اسرائیل یاد کړئ هغه نعمت التي زما نعمتونه هغه چې انعمتو چې کړي ما علیکم پتا سبحانه وعنی فضلتکم او دا چې فضیلت در کړي ما تاسو ته علی العالمین په جهانونو باندې